په ننګرهار کې د شوکاڼي ټولنې چارواکي او د قراردادي شرکتونو مسوولين وايي د کانونو وزارت او اقتصاد عالي شورا د غلطو پریکړو او د قراردادونو د نه ورکړې له امله کانونو او فابریکو کې شاوخوا 100,000 کارکوونکي بې دندو شوي دي. د ننګرهار شوکاڼي ټولنې چارواکي وايي حکومت په ټوله کې سوداګرو سره دوه چلند کوي او د قراردادونو نشتون له امله په امریکا یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د دوی د شوکاڼي د اخیستلو لویې فابریکې هم اندېښمنې دي. دا چې کار بند شي دوی به څه کوي؟ آینده به بیا دلته څوک سرمایه ګزاري وکړي؟ یو وزیر چې راشي یو بوجه کاغذونه یې ځان سره وړي وایي دا تطبیق کوي. دویم وزیر چې ورپدلته خو د خدای فضل دی وزیر هم یې 5 میاشتو نه زیات وخت نه تېروي. دویم وزیر چې راشي د اول وزیر چې په تجارانو کړي وي هغه ټول د منځه وباسي او د نوي چې ځان سره راوړي. ننګرهار کې د شوکاڼي د قراردادي شرکتونو او فابریکو مسوولین هم وایي چې دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ او کانونو وزارت په لارښوونه د میلیونونو ډالرو په ارزښت 33 د شوکاڼي د پروسس او نیمه پروسس فابریکې جوړې کړي خو په تیرو 5 کلونو کې حکومت دوی سره یو نوی قرارداد هم نه دی لاسلیک کړی. د یادو کسانو په وینا د کانونو وزارت د ننګرهار شوکاڼي اړوند یو قرارداد د طی مراحل کولو ظرفیت هم نه لري چې له نږدې 3 کلونو راهیسې دوی نه دي توانېدلي د شیرزادو بلاک قرارداد کارونه خلاص کړي. دوی دغه راز وایي چې د حکومت دا ډول کړنو له امله د شوکاڼي سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمن شوي هم دي ځکه په وینا یې په فابریکو او شرکتونو یې ډېرې پیسې بندي کړي خو اوس یې چارې په ټپه ولاړې دي. د شوکاڼي فابریکو مسوولین وایي که د سوداګرو سره دا ډول چلند دوام وکړي نو لرې نه ده چې په هیواد کې پاتې یو شمېر سوداګر هم بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي چې دا چاره به د سرمایې د فرار سبب هم شي. خپل شوکاڼي ته د قانون دی لري نه خپل قراردادونه غواړو چې په قانوني شکل دولت ته ریلیټي تحویل کړو او دغه مال هغه هیوادونو سره چې موږ قراردادونه سره لرو هغوی ته انتقال کړو. نو موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دغه نوي وزیر صاحب نه هم دا غوښتنه ده چې دی راغلو زر تر زره دی په دې خپل هغه وکړي او د موږ د قراردادونو نهایي کړي. دولت په موږ باندې په اجباري ډول 33 کارخانې د شیخ مسعود په خارګوټ کې جوړې کړلې او په میلیونونو ډالر موږ مصرف کړل او دولت 3 کاله کېږي چې موږ د قراردادونه نه دي راکړي او دولت نه غواړو چې قرارداد موږ ته راکړي تر څو د سرمایې د فرار مخه کړو. د ننګرهار شیخ مصري صنعتي ښارګوټي کې په کار بوخت کاریګر هم وایي د دندو نشتون له امله خلک مجبور دي یا جنایي جرمونو ته مخه کړي او یا هم د وسلوالو مخالفینو لیکو سره یو ځای شي. نو دې کارخانو والا موږ له جواب راکړی چې مطلب تاسو باقي ځان د کار غم وکړئ دلته قراردادونه نه ورکوي یو کارخانې هم قرارداد نه ورکوي. هڅه مو وکړه پر اقتصاد عالي شورا د نیوکو په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو خو د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینهپال وویل د قراردادونو اړوند موضوعاتو په اړه باید د کانونو وزارت نظر ورکړي. د کانونو وزارت چارواکي وایي د ننګرهار شوکاڼي لوی بلاکونو کارونه نهایي شوي دي خو دوی د لوی بلاک د قراردادونو د لاسلیک نیټې په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار تالکو په برخه کې بلاکونه چې تقسیم کړي هغې کې 2 بلاکونو د داوطلبۍ نهایي شوي دي او ژر به بعد قراردادونه لاسلیک کړو. هر کال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته سلګونه زره ټنه شوکاڼي صادرېده خو له تېرو 6 میاشتو راهیسې د قراردادونو نشتون له امله د صادراتو کچه 0 ته راښکته شوې ده. ننګرهار کې د شوکاڼي یا تالکو سلګونه کانونه موجود دي چې له دغې تیږې څخه 180 ډوله روغتیایي زینتي صنعتي او نور بېلابېله ډوله اجناسو کې ګټه اخیستل کیږي.